سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا الكريم. درود شريف ويسر. اللهم صل على محمد. د ربيع الاول مبارک میاشت ده. په تیر هفته کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر امت باندې کم حقوق دي، درې حقوق د نبی علیه السلام موږ تاسو بیان کړله. اول حق مو دا بیان کړي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر امت دا حق لري چې د هغه مبارک پر راوړو ټولو تعلیماتو باندې به مسلمان ایمان راوړي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نبوت، د هغه رسالت، د نبی علیه السلام دین، د نبی علیه السلام د دین احکام، د دې رسول صلی الله علیه وسلم سنن او طریقې، پر دې ټولو باندې به ایمان راوړي او دا به د زړه له کومې تسلیموي چې دا د کامیابی واحده لار او د کامیابی یوازنی ذریعه ده. دوام حق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تیر جمعه کې موږ تاسو بیان کړي وو، هغه دا و چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اتباع، د اطاعت دا پر مسلمان باندې حق دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راغلی دی د پاره د دې چې ما وتا ته دین بیان کی، د زندگی تیرولو طریقې راته وښیي، د ژوند په هر قدم کې راته هدایات بیان کړي دي. نو حق را باندې دا دی چې دا هدایات مسلمان عملی کی او د دې هدایاتو اتباع وکړي. دریم حق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مو تیر هفته کې بیان کړي وو چې د حضرت صلی الله علیه وسلم سره محبت کول د را باندې حق دی. محبت به ورسره لري مسلمان، د زړه مینه به ورسره لري. یو صحابي رالی مجلس ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل متى الساعه یا رسول الله، ول یا رسول الله قیامت کله دی؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ماذا اعددت لها. یو څوک چې د یو شي پوښتنه کوي نو د هغه دپاره یو تیاری نیولي. یو څوک پوښتنه کوي د اختر ورځ کله ده، د هغه وخت پوښتنه کوي چې د اختر دپاره یې تیاری نیولي. ته چې د قیامت د ورځې پوښتنه کوې نو کومه تیاری دې نیولې ده؟ هغه صحابي ورته فرمایي وایي ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني احب الله ورسوله. ول یا رسول الله ډېر لمونځونه هم ولاکه لرمه، ډېر روژې مې هم ولاکه نیولي دي، اعمالو د خوا کمزوری یم شی نه لرمه، البته د قیامت د ورځې لپاره یو عمل لرم چې په هغه باندې خوشحاله یم. کوم عمل دی؟ ول الله جل شانه او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت لرمه، بس دا یو شی لرم په دې خوشحاله یم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه ژبه باندې زیری ورکوي، ول المرء مع من احبه. دا ډېره لو خبره ده. په قیامت کې به هر څوک د هغه چا سره یو ځای وي په دنیا کې چې د چا سره محبت دی. نو ستا چې د الله جل شانه او د رسول سره محبت دی، په قیامت کې به د الله جل شانه د رسول سره یو ځای یې. الله دې موږ تاسو ټولو ته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مرافقت او ملګرتیا را نصیب کړي. کلکینا خلاص کړه. نو دا دریم حق چې تیره هفته کې موږ او تاسو بیان کړي. څلرم حق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر مسلمان باندې څه دی؟
الله جل شانه بخبل كتاب کی فرمائی لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إذ ما مبارك نبي مت دنیا ته استولې تب فخبل امت باندې په قیامت کې گواہی ورکې او تدې امت ته زیری ورکونکې او د دې ويرونکې دستا وظیفه سواله د امت وظیفه څه ده د امت دوه څلرمه وظیفه ده وتعزروه د نبی علیہ السلام محبت لري نبی علیہ السلام منی حق را باندې څدي د نبی علیہ السلام مبارک د دین نصرت دا را باندې د نبی علیہ السلام حق دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین نصرت به مسلمان کی څنګه نصرت وکما یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله جل شانه په قرآن شریف کې را سغواړي اے ایمان والاو تاسو زما د دین نصرت وکي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام د خپل قوم څخه نصرت وغوښتي د عیسی علیه السلام په قوم کې حواریون هغه ولاړ شول د دین د نصرت لپاره تیار شول تاسو هم زما د دین نصرت وکي د نبی علیہ السلام د دین نصرت دا پر مسلمان باندې لازم دی ضروری دی کله د دین د حفاظت لپاره د مسلمان وینه پکار سولا مسلمان به تیار وي کله د دین د نصرت لپاره د مسلمان جبه پکار سول مسلمان به تیار وي کله د دین د نصرت لپاره د مسلمان مال پکار سو مسلمان به حاضر وي کله د دین د نصرت لپاره د مسلمان اولاد پکار سو د مسلمان وطن پکار سو مسلمان به ورته لبیک وایي یو مفسر لیکلی دی چې الله جل شانه راسه د دین نصرت غواړي وتعزروه تاسو د نبی علیہ السلام د دین نصرت وکي څنګه نصرت وکوم هغه ډیر شایسته تشریح کړی دی وی راسی د حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم زندگی ته وګورو صحابه کرامو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین نصرت څنګه وکړي د هر چا چې په هر شی باندې د دې رسول صلی الله علیه وسلم نصرت ممکن واغې نه وسپموي د بلال رضی الله عنه په आवाज باندې د نبی علیه السلام د دین نصرت کړي بلال رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د دین لپاره خپل आवाज وقف کړي مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د دین لپاره به 15 وخت اذان کوي د عثمان رضی الله عنه مال پکار سو عثمان رضی الله عنه د دې دین نصرت لپاره خپل مال حاضر کړي نبی علیہ السلام اعلان وکړي چې څوک دی چې د يهودي څخه د ابو څارانی سي عثمان به حاضر وو څوک دی چې د مسلمانانو جیش او لشکر لپاره ساز و سامان برابر کی د عثمان مال به حاضر وو د دین د نصرت لپاره د خالد ابن ولید رضی الله عنه تر پکار سوله خالد رضی الله عنه داسې تر وشله ولا د حضرت خالد رضی الله عنه قول دی وای بی غیرت خلق بی همت خلق دی د خالد د زندگی څخه عبرت واخلی زما جل الله جل شانه په ذات قسمی چې په ټوله بدن کې دا یو عضو نه لرمه چې پر هغه می زخم نه خوړلی حتی چې د انسان چې کومه د بول اعلی ده پر دې باندې می هم زخم خوړلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د نصرت لپاره خو دا خبره ده چې په جنگ کې مرګ نشته که په جنگ کې مر وای خالد به پر بستر باندې نه مړ کېدلای وتعزروه د نبی علی السلام د دین نصرت وکړه ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب الصحابه د دې جبه دا فصیحه او بلیغه وا دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه خطیبو د دین نصرت په جبه باندې وکړي
حسان ابن ثابت رضی الله عنه شاعر وو، دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین نصرت کی په شعر باندې اللهم ایده بالروح القدس. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا ورته کوي. د مکې مشرکانو د نبی علیه السلام مبارک اشعار وویله، غلط اشعار. نبی علیه السلام پوښتنه وکړه څوک به زما دفاع وکړي؟ حسان ابن ثابت وایي یا رسول الله دفاع زه کومه. نبی علیه السلام ورته وایي ته به د مشرکانو حجوه د هغو بدي څنګه بیانوې؟ خو که ته د قریشو بد وایې زه هم قریش یم، که ته د عربو بد وایې زه هم عرب یمه، دا خو بیرته زه پکې راځمه. حسان ابن ثابت رضی الله عنه ورته فرمایي یا رسول الله لأسلنک منها کما تسل الشعرة من العجین. ولکه څنګه چې د لندو اوړو څخه وریښته راباسې ډېر په یو خفیه طریقه باندې وځي، نه غږ وي نه ژوغ وي نه بله څه وي، داسې به یا رسول الله پر دوی وارې کومه او ستا د نسب او ستا د خاندان به حفاظت کومه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کوي اللهم ایده بالروح القدس. یا الله د حسان نصرت وکړي په جبرائیل علیه السلام باندې، جبرائیل ورسره ملګری کړي. لہذا د نبی علیه السلام بل حق پر امت باندې دا دی چې د دین د نصرت د نبی علیه السلام وکړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای الدین النصیحه، زما دین دا د خیرخواهی نوم دی، خیرخواهی ده. صحابه کرام پوښتنه کوي قلنا لمن یا رسول الله، یا رسول الله د چا خیرخواهی وکړو؟ قال لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم. مسلمان به د الله جل شانه خیرخواهی، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به خیرخواهی. د نبی علیه السلام خیرخواهی څه ده؟ د نبی علیه السلام د دین اشاعت دی، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین خپرول دی، او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین نصرت څه دی؟ دا په خپل د شپږ فوټه بدن کې او چې ستا تر لاس کمه منطقه لاندې ده ستا د حاکمیت په مقام کې د هغه نافذول. که د ځان حاکم یې په ځان کې، که د کور حاکم یې په کور کې، که د کلي حاکم یې په کلي کې، که د وطن حاکم یې په وطن کې. دا د دین نصرت دی. خالی په دې خبره باندې چې هغه په یو وطن کې یو ډله پیدا سوې وه، د هغو شعار دا و لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، لبیک لبیک حاضر یم یا رسول الله. نو یو چا یو وخت دا نارې والې و لبیک یا رسول الله لبیک. ما ورته ومال په دې معنا زه نه پوهېږم دا څه مطلب چې لبیک یا رسول الله؟ ول د دې مطلب دا دی چې لبیک حاضر یم یا رسول الله چې هر امر راته کوې. مال مه کوه داسې به نه وي. ول داسې ده زما دې قسم وي چې نبی علیه السلام زما څخه سر وغواړي زه به د نبی علیه السلام مبارک لپاره خپل سر قربان کړمه. مال نو خو نبی علیه السلام درته ویل دي چې ژر پرېږده، ته ولې نه پرېږدې؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم درته وایي غیبت مه کوه، ته ولې کوې؟ نبی علیه السلام درته وایي بهتان مه وایه، ته ولې وایه؟ نبی علیه السلام درته وایي درواغ مه وایه، ته ولې وایه؟ دا خو د درواغو دعوه ده. زموږ د پښتو متل دی وایي کور مې درته جار خو څکه به دې په ونسي، کور مې درته قربان خو څکه به دې په ونسي. یا رسول الله حاضر یمه، خو حاضر داسې یمه چې یا رسول الله تا څه راته ویلي دي هغه ته نه یم حاضر، خو هسې په خوب کې تا ته حاضر یمه. وتعذرو الله جل شانه زما د رسول صلی الله علیه وسلم د دین نصرت وکړه. یو سنت د نبی علیه السلام زده که، یو سنت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عملی که، د یو سنت د نبی علیه السلام و انسانیت ته ورسوه. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. چا چې زما په یو سنت پورې لاس ونیوي چې کله د امت کې فساد راسي، دنیا په بل لوري روانه سي، که یو چا زما په سنت پورې لاس ونیوي الله جل شانه به ورته د 100 شهیدانو ثواب ورکړي.
د یو شهید د دوه نه د سلو شهیدانو ثواب. او پنځم حق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر امت باندې څه دی؟ وتوقروا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروا. یک حق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بر امت چیاس؟ وتوقروا، توقیر نبی علیہ السلام، تعظیم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. اینمی حق است بر امت که امت باید تعظیم نبی علیه السلام کنه. چطور تعظیم کنیم؟ الله جل شانه در قرآن شریف یک مستقل صورت نازل کرد، نام اونمو صورت سورة الحجرات است. در اونمو صورت آداب بیان شده. به اینمی سبب علماء کرام می گویا که اینمی صورت یک دیگر نام داره، نام اینمی صورت سورة الآداب است، زیرا که اینمی صورت به مسلمان طریقه ادب کردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان میده. تعظیم نبی علیہ السلام حق است. چطور تعظیم کنیم؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. اینمی حق است. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. چی معنی است لا تقدموا؟ لا تقدموا رأیکم بین یدی امر الله و رسوله. در هر مسئله، در هر کار، در هر نظام زندگی باید مسلمان اهمیت به حکم الله تعالی و به طریقه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بده. ایتر نگو که رای ما ای است، فکر ما ایتر است، ما ایتر میگوییم، فلان ایتر میگویه. نه، الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگویه اونمو حق است. رای ما غلط است، فکر ما غلط است، ما که کدام چیز از دیگرها شنیدیم او تمام غلط است. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مسلمان کدام صفت داره؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر. مسلمان کیاس؟ وقتی که حکم الله تعالی آمد، طریقه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آمد، مسلمان مسلوب الاختیار شد. مسلمان رای خود را، فکر خود را، گپ خود را بیان نمی کنه. ما کی هستیم؟ رای ما چی است؟ حکم الله تعالی آمده، حکم شریعت آمده، ما هیچ اختیار نداریم پیش شریعت و پیش دین مقدس اسلام. اینمی تعظیم نبی علیه السلام است. ما به شما پیشم یک روز بیان کردیم، سیدنا عمر رضی الله عنه یک صحیفه چند اوراق تورات را پیدا کرده. یک روز آمد در حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در مجلس نبی علیه السلام و نمو اوراق را شروع کرد میخوانه. یا رسول الله ما تورات را پیدا کردیم و در تورات اینمی نوشته است. چون که سیدنا عمر رضی الله عنه مصروف بود به قرائت تورات، ابو بکر صدیق رضی الله عنه که متوجه شد به طرف نبی علیه السلام، فتغیر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، چهره انور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تغییر شد، سرخ شد به سبب غضب و غصه. وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله عنه اینمی کیفیت را درک کرد، به سیدنا عمر چی گفت؟ ثکلتک امک یا عمر اما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمر شما یک نظر خو به طرف رسول الله کنی، مثل که ما در پشتو میگویم خدای دی خوار کا. ابو بکر صدیق و عمر صاحب توایی و استا مور دی تا ورکی تو خود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخته وګوره. عمر رضی الله عنه شو وکتله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک تغییر دی. عمر صاحب پوسو، عمر رضی الله عنه پر ګونډوسو او دا کلمات شروع کړلې چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. اللهم انی اعوذ بك من غضب
من غضبك وغضب رسولك. زه په الله جل شانه راضي یم، په ربوبیت الله د قرآن کریم په قانون نه راضي یم، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په نبوت راضي یم. الله ستا د غضبه مې وساته او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم د غضبه مې وساته. توبه یې شروع کړه. نبی علیه السلام ورته وایي زه ژوندی یم، زه راغلی یم دنیا ته، تاسې تورات وایاست. والله لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. زما هغه حیثیت دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کدام حیثیت است، ما و نمو حیثیت داریم. پس از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر خود موسی علیه السلام زنده شود او هم مجبور است که اتباع نبی علیه السلام. موسی علیه السلام هم حق نداره که پس از آمدن نبی علیه السلام به تورات عمل کنه. موسی علیه السلام هم باید به قرآن کریم و به دین نبی علیه السلام عمل کنه. شما چطور حق داری که پیش روی ما تورات را میخوانی و تعذروه و توقروه؟ یعنی می دین از ما و شما تعظیم میخواه. الخو مسلمان به چی برباد شد؟ مسلمان به اینمی چیز برباد شد که مسلمان میگوید که ما اینطور میگوییم، رای ما اینطور است، فکر ما اینطور است، در وطن ما اینطور رواج است، در وطن ما اینطور قانون است، فلان اینطور میگوید و فلان اینطور میگوید. به هر گپ یک مسلمان به هر گپ گوش میکنه، گوش که نمیکنه به قول الله تعالی و به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم گوش نمیکنه. در مسلمان خو اینمی حق است که در هر مسئله اول از الله تعالی پرسان کنه، از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پرسان کنه که با ما چه حکم است، ما چه کنیم. و توقروه، تاسې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم وکړئ. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره په لوړ آواز باندې خبرې مه کوه. دا د نبی علیه السلام ادب دی، د پر امت باندې لازم دی. الله جل شانه دې زموږ او ستاسې بار بار نصیب وکړي. اوس هم پر روضه اطهر باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر روضه شریفه باندې دا مبارک آیت نوشته دی. حضرات علماء کرام فرمایي لکه څنګه چې په ژوند کې د نبی علیه السلام په مخ کې په زوره خبرې منع دي، داسې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مرقد د قبر مبارک و مخ ته هم په زوره غږ باندې خبرې کول دا ناروا دي. ادب به کوئ، احترام به کوئ، بې ادبي به نه کوئ. لکه څنګه چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په حضور کې په لوړ آواز باندې خبرې منع دي، داسې چې کله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سنت بیانیږي، قرآن بیانیږي، دین بیانیږي، خبرې کول په لوړ آواز باندې دا منع دي. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. او بی ادبی څومره خطرناکه ده، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. خبردار که چا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره بی ادبی کوله په ځان به نه خبر، خپل ټوله کړي اعمال او ایمان به د لاسه ورکړي برباد وي. دا د نبی علیه السلام حق دی پر ما ورته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبره مخته راغله. نبی علیه السلام فرمایي بیا به تر هغه وروسته خاموش، بیا به تر هغه وروسته په دې خبره کې بل څه نه وایه. سیدنا عمر رضی الله عنه، الله اکبر، کم غیرت الله ورکړی وو، کم هیبت الله ورکړی وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم گواهی ده ان الشیطان یفر من ظل عمر، ان الله ينطق على لسان عمر. د عمر رضی الله عنه د سایه څخه شیطان زغلی. شیطان دومره ویره لري، دومره الله جل شانه عمر ته هیبت ورکړی وو، دبدبه یې ورکړې وه او غیرت یې ورکړی وو. د عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، د ټولو مسلمانانو امیر دی. د جمعې ورځ ده، پر منبر باندې ولاړ دی، حکم یې صادر کړي، فرمان یې صادر کړي. آینده د ښځو لپاره دومره مهر دی، تر دې زیات مهر ښځې نشي اخیستلی. یو بوډۍ ورته ولاړه سوله،
په مجلس کې ولموږ نه یو خبر چې موږ د الله حکم ومنو که د عمر دا ومنو. الله جل شانه په قرآن شریف کې فرمایي وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. کتاسي ویو ښځې ته په نکاح کې قنطار ورکوي، ډېر مال ورکوي، دومره مال چې د غوایي څرمن ځینې ډکېږي، پوست ځینې ډکېږي، خو چې کله دې طلاق ورکوي ورته بیا نه ځینې اخلي. دې څه معلومه شوله چې هر څومره مال ورکولی شي، او عمر وایي در دې به زیات نه ورکوي. الله اکبر. امام بخاري رحمه الله بخاري شریف کې چې کله د عمر صاحب بیان کوي وایي وکانه وقافا عند کتاب الله. عمر څنګه سړی و؟ وکانه وقافا عند کتاب الله، چې د الله جل شانه د کتاب خبره به واورېدله بس بیا به درېدي. د الله جل شانه کتاب، د نبی علیه السلام دین، دا د صحابه کرامو لپاره داسې و چې وا به اورېدله بس و به درېدله. عمر رضی الله عنه پر هغه منبر باندې خپل حکم واخیستی، او نه یوازې دا چې حکم یې واخیستی بلکې په دې خوشحاله سو ول زما دا فکر و چې عمر په قرآن پوهیږي. الحمدلله چې د امت سپین سرې بوډۍ ښځې هم تر عمر زیاتې پوهیږي په قرآن باندې. ما خپل حکم واخیستی بس. وکانه وقافا عند کتاب الله. دا د مسلمان دپاره حق دی د دین. وتعزروه وتوقروه. د دین تعظیم بکئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د قرآن تعظیم بکئ. الله اکبر. حضرت عکرمه ابن ابي جهل، د ابو جهل زوی دی خو خپل صحابي دی عکرمه رضی الله عنه. وایي کله څه به کوله؟ کان اذا اخذ المصحف، چې کله به قرآن راواخلي او قرآن شریف به اخلاص کړي داسې به ورته وکتله ول هذا کلام ربي، ول دا زما د رب کلام دی. پر هغه ځای به بېهوشه سو. دومره تعظیم و. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روان دي مسجد ته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کوي، بعضې ملګري په مسجد کې ولاړ دي. نبی علیه السلام امر وکړي ول اجلسو، کښېنئ. عبدالله ابن عمر د باندې دي، هلته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غږ واورېدي، هلته کښېنست. کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیرون رالی د باندې عبدالله ابن عمر راست دي، عبدالله ابن عباس خولې پر را روانې دي. دا ولې دلته ناست دي؟ یا رسول الله ته امر وکړي چې کښېنئ. ما خو داخل خلکو ته وویله یا رسول الله کله چې مې ستا امر واورېدي پښو مې کار پرېښوئ، زه پوهېدلی یم چې ته داخل کې خلکو ته وایه، خو زما نور په پښو کې حرکت نه و ځکه کښېنستلم. وتعزروه وتوقروه. مسلمان باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بل حق دا دی چې د نبی علیه السلام د دین تعظیم وکړي، د قرآن تعظیم وکړي، د سنت تعظیم وکړي. چې هر څومره ستا د وطن ستا د قوم رواج وي، هر څومره پر تا باندې علاقه مسلطه وي، دا وطن رواج مسلط وي، او چې کله د شریعت سره خلاف و زه به د الله جل شانه د دین تعظیم کوم، خپل عنعنات او رواج به ورته پرېږدم. زه دنیا ته نه ګورم، زه خپل رب ته ګورم. یو عالم ته یو چا وویله ول اوس خو زمانه داسې ده ته د زمانې سره نه چلیږې، دنیا ته نه ګورې. هغه ول ته لیونی یې، زه تر ما نظر تر دې لوړ دی. ول ته چا ته ګورې؟ ول زه خالق د دنیا ته ګورم. ته د دنیا ته ګورې، زه خالق د دنیا ته ګورم. زه دې ته ګورم چې خالق جل شانه زما څخه څه غواړي. ته د دنیا دغه انسانانو ته ګورې، دا د ځان لپاره قدوه ګرځې. زه امام الانبیا ته ګورم صلی الله علیه وسلم. هغه د انبیاو امامت کوي، هغه د مرسلینو امام دی، هغه رحمت للعالمین دی، هغه شفیع المذنبین دی، هغه د الله جل شانه لخوا څخه امین دی پر وحی باندې، امین علی وحی السما. وجوب التحاكم عند المخاصمة إلى دينه صلى الله عليه وسلم. طبعا چې انسانان په دنیا کې ژوند کوي، د انسانانو په مابینځ کې مشکلات راځي، د انسانانو په مابینځ کې خفګان راځي، د انسانانو په مابینځ کې جنجال راځي. چې هر جنجال مشکل په دنیا کې رالی د پاره د حل د ټولو مشکلاتو واحده ذریعه او یوه لار ده. کومه لار ده؟ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
الله جل شانه وایي زما دې قسم یې د دې خلکو ایمان نه دی کامل تر څو پورې چې خپل اختلاف دا په تا باندې حل نه کړي، ستا په دین باندې حل نه کړي. این عمیق کتاب کې الله تعالی روان کرده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به امت تسلیم کرده در 23 سال. این عمیق قرآن شریف برای چی بود؟ تاکہ مسلمان این عمیق کتاب را برای زندگی خود یک قانون جور کنه. هر مشکل کی آمد فیصله باید بچی شوه به قرآن و به سنت سوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قسم است که ایمان اونها کامل نیست تا وقتی که اونها دین شما را کتاب شما را حاکم جور نکنه. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فقط این نیست که قرآن را حاکم کنی، اگر قرآن و سنت در حق شما فیصله کرد تسلیم کنی، ولی اگر قرآن و سنت برخلاف رای شما فیصله کرد پس از اونمو روی گردانی کنی نی. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. کدام فیصله که شما کرد دین شما کرد باید مسلمان به اونمو فیصله قلبا راضی شود. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اگر شما مردم ایمان بر الله و آخرت داری، در هر مسئله که درمیان شما مشکل آمد بیا به الله تعالی، به دین الله تعالی، به کتاب الله تعالی، به سنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیش کنی. اگر حقیقتا الله را رب تسلیم میکنی، محمد صلی الله علیه وسلم را نبی تسلیم میکنی. او آخرانه حق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر امت باندې صدی ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل او په کثرت سره ویل، ډیر ویل. صحابي را لي ولیا رسول الله یو ذکر راته وشیا، ذکر راته وشیا. نبی علیہ السلام درود ډیر وایا، پر ما باندې درود ډیر وایا. ول یا رسول الله د خپل زندگی د خپل شواروز د دې درېمه حصہ ورکما. نبی علیہ السلام ول طاقت لري ډیر وایا. ول یا رسول الله نیمه زندگی به ورکما، ول طاقت لري ډیر وایا. تر دې هم ډیر وایا. د درود شریف څه فائدہ ده؟ د درود شریف فائدہ ده من صلى علی مرة صلی الله علیه 10. چې پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې یو واری درود وایا، الله جل شانه باندې لس وار رحمت نازلی. وعدد. وفي رواية من صلى علي واحدة صلى الله عليه 70 مرة. چې پر ما باندې یو واری درود وایا، الله جل شانه په هغه باندې او یا ځل رحمت نازلی. یا رسول الله ستا د شفاعت به ډېر حقدار څوک وي په قیامت کې؟ ول هغه څوک چې په ما باندې درود ډېر وایي. په هر وخت کې ووایه. زموږ حضرات صوفیه کرام رحمهم الله فرمایي وایي درود شریف د انسان باطن د ګناو څخه داسې پاکوي، داسې یې مینځي لکه په یو کوره کې چې یو وسپنه واچوي د زنګ څخه یې پاکوي. د درود شریف ما ورته پاکوي. نو دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حق دی. و خپلو بچانو ته ور زده که، خپل عادت جوړ که، معمول جوړ که چې زه په شواروز کې کم از کم 1500 ځلې درود شریف وایم. کم درود شریف به وایم چې تا ته اسانه و. صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. اسانه دا اسانه درود شریف وایم. وایه خپل ژبه د دې سره عادت که. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله مستقل کتاب جوړ کړی دی فضایل درود شریف. چې کله هغه کتاب سړی مطالعه کړي تاسو یقین ومنئ د انسان د ځانه سره دا فیصله وکړي چې یاره زه به نور په خپله زندګۍ کې د زندګۍ ټول معمولات پرېږدمه، زندګي به د دې کار دپاره وقف کوم. د دنیا او د آخرت د ټولو مشکلاتو د حل لپاره دا درود شریف دی. الله جل شانه دی د دې مبارکې میاشتې په برکت باندې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حقوق ادا کو،
د نبی علیه السلام چې کوم حقوق موږ تاسو بیان کړل، لس حقوق چې دا حقوق موږ تاسې ځان سره هم په یاد کو، د خپلو اولادو سره هم تذکره وکړو، په خپلو کورو کې بیان وکړو، په خپلو بچانو باندې یاد کو، او بیا روزانه د دې ټیسټ واخلو، روزانه د خپل ځان ټیسټ واخلو چې دغه حقوق د نبی علیه السلام په دې کې څومره ما ادا کړي دي او څومره را باندې پاته دي. د نبی علیه السلام یوازې ما استاد د دنیا لپاره نه دی، د قیامت په ورځ باندې د بخاري شریف اوږد حدیث شریف دی، حدیث الشفاعه ورته وایي، چې ټول انسانان به د قیامت د ورځې د ګرمۍ څخه تنګ سي، د قیامت د ورځې د تکلیف څخه به تنګ سي، د الله جل شانه څخه به غواړي چې الله فیصله را باندې وکړي، یا د جنت یا د جهنم، خو د دې تکلیف هم خلاص کړه. نو ولاړ به سي و بابا آدم علیه السلام ته، هغه ته به وایي چې ته شفاعت وکړه، هغه به وایي لست هناک، زه د دې مقام نه یم. ولاړ به سي نوح علیه السلام ته، هغه به جواب ورکړي. ولاړ به سي ابراهیم علیه السلام ته، هغه به جواب ورکړي. سیدنا موسی علیه السلام، سیدنا عیسی علیه السلام، دا لوی لوی انبیا اولو العزم. آخر به راسي و امام المرسلین رحمة للعالمین، امام الانبیاء، نبی اکرم، رسول معظم، رحمة للعالمین، شفیع المذنبین صلی الله علیه وسلم ته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي زه به الله جل شانه ته په سجده پرېوځم او د الله جل شانه به داسې ثنا او حمد ووایم چې الله جل شانه هلته ماته راشئ، زه به ووایم، اوس یې نسم ویلی، هغه به هلته وایم. بیا به الله جل شانه راته ووایي چې ارفع رأسک یا محمد، الله اکبر، سر راپورته کړه زما جانانه، واشفع تشفع، وکه شفاعت وکه، ستا شفاعت به زه قبلوم، او قل تسمع، چې ته هره خبره کوئ زه اورم. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ما او ته هلته محتاج یو، په هر میدان کې ورته محتاج یو. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حقوق ادا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.